مولا چې وږي وي نو د خپلې خېټې مجبوره خبرې کوي. مولا چې وږي وي نو د خپلې خېټې مجبوره خبرې کوي، خو چې په خېټه موړ شي بیا د فرعون تابعدارۍ خبرې کوي او مونځ له ډېر زور ورکړي، روژه حج اوچت کړي. مونځ له ډېر زور ورکړي، روژه حج اوچت کړي، خو په زکات خاموشه د سرمایې تقدس سرمایه‌دارۍ خبرې کوي. او چې مدرسې نوي جوړه کړي نو نه هر زبرګ ولي چې مدرسه جوړه کړي بیا افلاطون شي دانشورۍ خبرې کوي او پیغلې تا ولې ما نه مخ پټ کړو لکه چې بیا مسلمانه شوې. پیغلې تا ولې ما نه مخ پټ کړو لکه چې بیا مسلمانه شوې. تا ته لکه چې د کلي مولا بیا حیا حجاب ایماندارۍ خبرې کوي. او د مولا تقریر سم د هندوستان بربن فلم وو. د مولا تقریر سم د هندوستان بربن فلم وو. تو ګوره جمعات کې د ښځې حیض بلوغت بازارۍ خبرې کوي. او جرنیل صاحب عوام ستا په کردار مشکوک دي. جرنیل صاحب عوام ستا په کردار مشکوک دي. عوام امن غواړي، هغوی په سرحد ستا ناکامه پالیسي څوکیدارۍ خبرې کوي. او شاعر د کام سترګه وي، کام ته لاره ښایي. شاعر د کام سترګه وي، کام ته لاره ښایي. شاعر چې څه وایي په دلیل ذمهوارۍ خبرې کوي. او پښتانه ځوانان به طوفانونه را برسېره کوي. مشران یې د پنجاب غلامان او ځوانان خوددارۍ خبرې کوي. او پادری پنډت د نظام معاشرې فلاح خبرې کوي. او کچر مولا جومات کې مشغول د ښځو په ماهوارۍ خبرې کوي. او پښتانه د خپلو وسایلو په غلا راویښ شوي دي. پښتانه د خپل وسایلو په غلا راویښ شوي دي. ځکه خو حجره حجره کلي په کلي د کام بیدارۍ خبرې کوي. او دا سړی د کام بچی لکه خانزیب یې درنه څوک مړ نه کړي. دا سړی د کام بچی لکه خانزیب یې درنه څوک مړ نه کړي. دا سړی په کام مړ عزت ورکړي. دی خو ډېرې سمجدارۍ خبرې کوي. او خیریه شعر د مقطع چې پښتنو تاسو به تر څو په صمد خلیل د کفر فتوی لګوي. پښتنو تاسو به تر څو په صمد خلیل د کفر فتوی لګوي. صمد خلیل خو ستاسو زوی، ستاسو علاج بیماری خبرې کوي. صمد خلیل خو ستاسو زوی، ستاسو علاج بیماری خبرې کوي. بیماری خبرې کوي. ډیره مهرباني.